بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه حمید الرحمن همدرد د مشال ادبي او ثقافتي سنگر د مشال ادبي او ثقافتي سنگر د صدر په حیث دا سوګن پورته کوم چې مینه به ویشم او د نفرت نه به نفرت کوم بې لالچه او پړون تندي د پښتو ژبې او ادب خدمت کوم. هر شاعر ادیب لبا عزت او درناوی ورکوم او په سوشل میډیا د لارې خپل ادبي هلې ځلې جاری ساتم. الله دې زما حامی او ناصر شي. مبارک شي. مهرباني شریش. زه په دوه ټکو کې خپل منشور بیانول غواړم. عین و منشور زما دا دی چې مینه خورول، د نفرت کول، دا زما د تنظیم به دا عین و منشوري. د دې نه علاوه به چې کوم پروګرامونه زه به په میاشت کې یو پروګرام را غواړم، هغې کې به چند کسانی مثال په نمبر باندې به هر ملګري ته دعوت ورکولی کېږي. کوم ملګری زر د پروګرام خواهشمن زما انسان ما په فکر په نظر کې نه ما نمبر د هر چا سره دی، ما سره د رابطه وکړي چې او آینده پروګرام کې ما انوایټ کړم، ما میلمه کړه، زه درځم، زه غواړم چې ستا سره دغه شم. دغه نه علاوه به بیا موږ یو کس داسې دغه کوو چې هغه په زموږ سره پښتو ادب کې لوښي اسناب دي، غزل ده، نظم ده، مرثیه ده، افسانچه ده وغیره قطعې دي. یو ملګری به په یو موضوع باندې بحث کوي او د هغې نه پس به بیا یو غیر طرحي مشاعره کېږي او زیاتو نه زیات به زموږ سره 10 کسان په دغه غونډه کې او کمو نه کم 5-6 کسان هم کېدی شي. او د مشال ټي وي چینل کوم چې زما د یوټیوب او فیسبوک چینل دی، د هغې د لارې به هم دغه ویډیوګانې خورولی کېږي، منظریام ته به راځي. په یو خبره صرف ملګري دې ټول واوري که دغه د لارې سوشل میډیا د لارې د معیار به خصوصي خیال ساتلی کېږي. ولې چې زه د خپل علاقې نماینده یم او نمایندګي په داسې ډول پکار چې زه دنیا له ښه تاثر ورکړم، نو په دې باندې به زما نه ګیله من کېږي. ډېره مهرباني، ډېره مننه.